بسم الله الرحمن الرحیم. راځو سویچ ته. تیر درس کې موږ اف هم ویلې، اف ایلز هم ویلې دي او اف ایلز هم ویلې. کله چې شرطونه زیات شول نو بیا موږ اف ایلز څخه استفاده کوو. اوس موږ راځو سویچ ته. سویچ او اف ایلز دا یو رقم کار کوي. صحیح ده، یو رقم کار کوي، خو لږ فرق یې دا ده چې سویچ چې دا هغه رینج نه پیژني. رینج مطلب که زه ورته وایم هغه عدد هغه فیصدي چې 50 نه تر 100 پورې ده هغې ته کوم ګریډ ورکړه؟ اے ګریډ. داسې نه پوهېږي. دې ته به داسې وایي سویچ کې چې 50 یو 50 دوه 50 درې 50 یو به ټول ورته وایي. رینج باندې نه پوهېږي چې د دې عدد نه تر دې عدده پورې. صحیح شوه؟ دا ټول به ته ورته وایي. صحیح. خو یوه خبره ده، د دې نه سپیډ یا سرعت یا د کار کولو پرفارمنس د سویچ ښه ده. سویچ ښه ده ورنه یعنی کار که انجام میده به صورت به پرفارمنس از این قدر پرفارمنس سویچ خوب است. باز خب سویچ که است او رنج نمیشناسه. باز یعنی تو نمیفهمه از 50 تا به 70 از 50 تا به 100 ایره نمیشناسه به هیچ وجه نمیتونه. صحیح شد؟ خب من یک مثال میکنم. بطور مثال برش میگم end num is equal to like any number 5. اوس دغه نن قیمت چې دی دا د سویچ لارې نه زه د سویچ د هر کیس سره مقایسه کوم. حالت ته وایي کیس. د سویچ بیسیک سټرکچر دا دی. ښه زه به راشم سویچ به ولیکې پرنتسز اینډ دین باډي آف سویچ. دا بیسیک سټرکچر دی یو. بل دې داخل کې بیا کیس هلته به راشئ کالن به ولګئ. صحیح شو؟ بیا ولته ولګئ بریک، بیا سیمی کالن، بیا به راشئ بل کیس به ولګئ کیس، بیا به راشئ دلته. This is called basic structure. What? Basic structure of switch. داخل همون تعداد کیس ها معلوم نیست که چند تا باشه، 100 تا باشه، 10 تا 20 تا باشه، 2 تا باشه. داخل هم کیس ها که تمام اختتام یافت داخل هم شما نشته میکنن default and default به این شکل. صحیح است؟ و در اینجا چی میاد؟ در اینجا با statement میاد. statements میاد. صحیح شد؟ statements. و در اینجا بعد از هر کیس ما statement ها را چی میکنیم؟ print میکنیم. و در اینجا هم statements. صحیح شد؟ ببینین ما یک ویریبل داریم به نام num. دیتا تایپ ازو چی هستا؟ end پس معنی کم رقم دیتا تایپ ته؟ بغیر اشاری یعنی whole numbers. good. دا عدد ذخیره که په num کې. صحیح شو؟ زه راځم سویچ ته وایم چې نم سویچ کا چیک کا مقایسه کا د خپل کیس سره، د هر کیس سره مقایسه کا. یعنی مطلب دا را د سویچ به دا نم راواخلی د نم قیمت چې ده هغه به مقایسه کی د خپل د کیس د قیمت سره. مثال زه لیکم 1. اوس که چېرته د نم قیمت په سویچ د دې کیس سره یو رقم شو نو دغه سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کی او سټیټمنټ زموږ کېدلی شي داسې ورته یم چې اوکې یا ورته this is 1 دا یو دی سیمی کالن. پوه شوئ؟ که چېرته د نم قیمت د سویچ د دې کیس د قیمت سره یو رقم شو نو دا به درته پرنټ کی. او بیا بریک څه معنی؟ بریک خبره ختمه شوه، مخ ته کیس ته نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي. صحیح شو؟ یعنې فکر وکړئ دا ځان ته یو بلاک شو. دا یعنی په یو وخت کې موږ سره یو کیس ایگزیکیوټ کیږي. هغه کله چې د نم ویریبل قیمت د سویچ د کیس د قیمت سره یو رقم شو نو هغه وخت کې به دا ایگزیکیوټ کیږي. او بیا بریک مطلب دا دی چې بل کیس ته مه ورځه. او که زه بریک ونه لګوم نو بیا امکان لري دلته هم راکوز شي. دا هم وګوري. مثال زه کیس کې 2 لیکم بیا به دا هم تا ته پرنټ کوي. دا به هم تا ته څه کوي؟ پرنټ به کوي. مثال دلته سټیټمنټ لیکلی به دغه ځای کې سی آوټ هلته راځم ورته لیکم چې this is 2 آخر سیمی کالن. بیا بریک. که زه بریک ونه لګوم بیا څه کیږي؟ ببینین اگر ما د نم 1 نوشته کردیم قیمت نم ویریبل چند است؟ 1. خب سویچ چی میگه که قیمت نم چند است؟ کیس آیا 1 است؟ بله 1 است. یعنی میره براتون پرنت میکنه، این میرم پرنت میکنه. که چه اگر شرط درست نیست بازم این میره پرنت میکنه. این ما میگیم اوت اف کنترل شد پروگرام تا، کنترل نداره و سمو تو فری شد پیش میره.
چرا که بریزی گفته نشده که بریک شد. بریک یعنی اختتام چی است در اینجا؟ اختتام می‌یابد اینجا. کیس 1 اگر یک است، کیس یک نو شدن یعنی حالت اینمی سویچ یا قیمت که در کیس نوشته شده ای و قیمت نم اگر یکسان شدن این میره برتان اکزیکیوت میکنه، بازو بریک یعنی پیش نمیره. چرا که دو است. ببین اگر ما در بالا چی نوشته میکنیم این میره نوشته میکنیم 5 صحیح است یا 2 نوشته میشه 2. اگر چک میکنه سویچ قیمت نم وریبل نم که است با کدام کس یکسان است؟ آیا به یکسان است؟ نه خیر، هیچ پیش نمیره، مستقیم میاد کیس 2. کیس دینامی کیس میاد و چک میکنه آیا قیمت نم که است و قیمت کیس که است یکسان هستند؟ بله، اگر یک نو بودن یکسان بودن شرط درست بود این میره براتون اکزیکیوت میکنه. بس هم دسی کیسونه بزیاته صحیح ده؟ آفرین ویری گود. بس خبره ده که ټول کیسونه غلط شول. یعنی دسی یو قیمت دیولی که هغه په هیڅ کیس کې نشته نو په اف کې و چې ټول شرطونه غلط شول خبره چیرته تلله؟ اخر ته. اخر کې څه لګیده؟ الز لګیده. اما ولې مخکې مثال مې ورګه تاسو ته بغیر له ریکارډ نه مخکې که چیرته منیجر نو دومره معاش که ټیچر دومره معاش کنه الز ته ولاړ. دا الز نه لري، دا ډیفالت لري د الز په ځای باندې. ډیفالت کله راځي؟ کله چې پاسنی ټول کیسونه غلط شول. باز میاد سی اوت و نوشته میکنیم ما میگیم برش رانگ نمبر یا هر چیز که نوشته میکنیم. پوه بده باندې ډیر ایزی ده خاله. ولته به هر عدد ته ورته وایي چې دا عدد ده دا عدد ده دا عدد ده هغه ورته وایي. استاد که چیرې انټیجر ته 15 قیمت ورکړي استاد دا کیسونه 15 کیسه ولیکي هر کیس یو 2 3 4 استاد اول صدر خو دې غلطي ګوره دې سره ښه کمپیوټر دې غلطي 15 ته اوتوماتیک او همداسې کوي. مثال ما ته ولیکه 15 دلته زنو چې یو 2 3 ولیکل ته ولیکه لس دا خو قیمت ده معلوم نه کم قیمت زه ولیکم. دلته ولیکه شل صحیح زه بل کیسونه اخلم نور کیسونه اخلم ضرور چې په ترتیب به یو 2 3 وي نه یو عدد ته به اشاره کوي یو وخت زه لیکم 10. اوس تاسو ماته دا وایي چې کوم کیس شته چې دې سره یو رقم شي نشته چیرته ځي خبره ډیفالت ځي یو بل زه سره راځم زه دلته لیکم 10 10 نم قیمت دی اصل کې د سویچ د دې کې سره یو رقم دی نه اس نه راځي دې سره یو رقم دی نه پرېږدي چیرته راځي دلته راځي هغه ټول سکیپ کې پرېږدي. پوه شوې په دې باندې او که چیرته مثال داسې وشول چې اولنی سره یو رقم شو مثال زه درې کومه لس دې ولیکل نو اولنی کې سره یو رقم شو خلاص بیا بریک ان مخکې مزه او که چیرته د بریکونه لګاو بیا دا هم درته پرینټ کوي او یو ځای پرینټ ولې کنټرول نه ووته کنټرول نه لري بریک نشته چې دې ته وایي مخکې مزه که دا غلط هم وي هغه پسې نه ګرځي دا سټیټمنټ درته پرینټ کوي. راځي چې زه اوس مثال درکړم دلته زه لګوم بریک دلته ما هغه لیکلی ښه د جملې صحیح نه دي خو بیا هم تاسو خپله پوهېږئ صحیح 10 دا هم زه صحیح کړم دلته څو دي 30 دي که نه دا بالا میم ایرا کمپایل میکنم خب سوری اینه می دیفالت که است کالن هستن خواه ما اینجا اشتباه گرفتیم گوره بیان ارتایم دا کیس با آخر که با کالن لگه خواه سمی کالن نده گوره وی نہیں تاسو کنه دا کالن ده خواه سمی کالن نیو لگاو دا صحیح نه دا کالن بلگه اور دیفالت سر که بام چه لگه کالن بلگه خواه کالن دا کی ورڈز دیزه که خواه دستا سٹیٹمنٹ نه دی سٹیٹمنٹ ساده آیا ہوئی صحیح شو کاران صحیح شو. خب میایم در اینجا قیمت نم با کدام کسی یکسان است بینمی است نه این میره براتون نشان میده بریک است صحیح شد پیش نمیره کمپایل اند رن چی میگه this is this is 10 صحیح است چرا این میره نگفت که this is 20 بریک داده این می بریک است یک و اول خو شرط هم اشتباه است بینمی کسی یکسان است اگر ما بریک نشته نکنیم به این شکل آره قیمت نم چند است 10
بينما كيس اكسونس باید اینه میره صرف پرینت کنه اینه میره برایتان میکنه بین که کیس اول و دوم بریک نیست صحیح شد یا تو کنترل اس کمپایل اند رن حالی دو پیام برایتان پرینت میکنه this is 10 this is 20 پوه شو په دې معنی ځکه بریک نشو نو بریک څومره کار کوي وګورئ تاسو دلته به ته بریک اضافه کوي خامخا بریک به اضافه کوي صحیح شو استاد موږ کولای شو مثلا د انټیجر په ځای باندې سټرینګ باندې سویچ کړو څه شی ولیکو استاد مثلا د انټیجر دغه موږ سټرینګ کې نمونه داسې کړو آفرین ته نشي کولای مستقیم سټرینګ ولیکې کریکټر اری به اخلي ته صحیح شو د کریکټر څه شی به اخلي اری به اخلي یا کریکټر اخیستلی شي که یو کریکټر ورازي چې یو کریکټر وکړو او ویری ګډ ډېر ښه نن په دې کې کلکولیشنز کوو صحیح ده زه بیا علامه دو عدد به ورکوم یو علامه ورکوم دا به خپله ګوري چې دا منفي ده که جمع هغه به درته جمع یا منفي ضرب یا تقسیم کړي صحیح شو زه یوه عملیه درته کوم نور به تاسو کوئ که ټول زه وکړم بیا هغه نه پاتې کېږي صحیح راځئ وګورو ته سټرینګ ته لږ صبر وکړه زه کرکټر کې اول کار کوم صحیح کرکټر سټرینګ به هم کرکټر کې اخلي سټرینګ خپله نشي اخیستی او که زه دلته ارې واخلم اوس تاسو مطمئن اوسئ چې تاسو به پوه نشئ چې اوس ارې څه ته وایي So for now leave it. صحیح ده ارې ځان ته ټاپک ته کېدای شي یو نیم هفته ونیسي موږ سره صحیح ډېر خوندور درس ده فلحال دومره درته وایم ارې معنا ده چې یو ویریبل کولی شي یو نه زیات قیمتونه ذخیره کړي یو نه زیات قیمتونه څنګه کړي ذخیره کړي خب ما هم کرکتر میگیریم اول یک کلکولیتر و یک چیز جور میکنیم صحیح است اگر ما دا کلکولیتر ببینیم به طور مثال ما یک عملیه را اجرا میکنیم چند ویریبل کار است نه یک دو سه این هم باید ذخیره شود صحیح است یک علامت است و برای یک علامت کدام تایپ استفاده میشه یک کرکتر یک علامت 4 کرکتر اوس دلته ضرورت پیدا شو کنه اول ته کیلکولیټر کې لیکي یو عدد لیکي کېدای شي دا فلوټ وي انټیجر اوسېږي مثال انټیجر شو یو ویریبل انټ ا کاما انټ بی 4 او پی اپریټر او د رن ټایم برش میته نو راځي ته درې سو اخلو ویریبل دا کمنټ کې ونیسم لاندې ورش دا عدد خو معلوم نه دي زه راځم رن ټایم کې قیمت اخلم د یوزر نه سویچ په یو ګوري چې ښه یو خو عدد شو علامه کوم علامه نه دغه په اساس په دواړه اعداد یا جمع یا منفي ضرب یا به تقسیم کی صحیح شو نو زه راځم د صورت لیکم انټ a کاما b خلاص صحیح شو راځم دلته 4 او p یا او پی آر یعنی اپریټر صحیح شو سیمی کولن سی آوټ اول یوزر ته باید راشي ورته ولیکي چې انټر ویلیو 1 یعنی اول قیمت دی ولیکه صحیح شو اول قیمت څنګه کا ولیکه مطلب د پیغام کې به دا مرته ورکم چې هلته دوه کالن راشي بیا زه قیمت ولیکم رن ټایم کې قیمت څوک اخلي صرف ته ووایه رن ټایم کې څنګه قیمت ورکوي ویریبل د څه شي نه استفاده کوو آفرین سی ان کنسول کنسول څه معنی لري سی ان اخو هدف شو سی ان د څه شي مخفف دی اصل کې لکه کنسول انپوټ صحیح ده کنسول انپوټ خاص سی ان د سی اوټ نه بعد موږ انزرشن اپریټرز لګول د سی ان نه بعد موږ ایکسټراکشن اپریټرز لګو and then name of variable دا پیغام براشي ته به ا ته قیمت ورکې صحیح بیا به سی اوټ ته راشي بیا به ولیکې چې انټر اوس شی راځي اول خو یو عدد راغی بیا علامت راغی اوس به انټر څه ورته وایه انټر اپریټر اپریټر ولیکئ او تاسو اپریټر پیژنئ ټول صحیح ده اوس خو فلحال مونږ کمپیریزن اپریټر په وجه باندې دلته را رسېدلي یو که نه د سویچ وایو اوس یې مونږ وایو انشاءالله ښه انټر اپریټر اپریټر چې ده اپریټر وایي ولیکه یو کس به جمع علامه لیکي که نه یا به د منفي یا به د ضرب معلوم نه ده نو دا هم په رن ټایم کې وي سی ان اپریټر د ثبتولو لپاره ډیټا ټایپ کوم یوه ده کرکټر یعنې یوه علامه مونږ لیکو یو وخت کې او ویریبل نوم یې څه شی ده او پی آر یعنی کرکٹر برای او پی آر میگه که تو یک حرف یک علامت چی میکنی ذخیره میکنی و او هم در رن تایم آل در رن تایم با کدام ویریبل ما قیمت میتیم با او پی آر چرا که اول عدد دادیم برای ا یک قیمت بعضو علامت نشته میکنیم علامت دادیم در او پی آر بعضو علامت دوم یعنی عدد دوم نشته میکنیم صحیح است میم ده اینجا سی اوت
بل عدد بم لیکي کنه اوس دویم عدد انټر ویلیو 2 دسې سیمی کولن او بیا سی ان اوس کوم ویریبل نوم ولیکم بي very good B that's it ښه شو کنه ګوره ما A او B ویریبل ډیکلیئر کړل ډیټا ټایپ انټ دی A ته مې رن ټایم قیمت ورکړ سره د پیغام بیا مې کریکټر او پی آر نمبر دی بیا مې دې ته رن ټایم کې یو قیمت ورکوم یو علامه ورکوم خو قیمت شو کنه بیا دویم عدد ورکوم په B کې به ذخیره شي اوس راځو سویچ ته دا وایو اوس وګورئ تاسو ما ته خبر وکړئ عملیه د څه شي په اساس اجرا کیږي د جمع یعنی اپریټر په اساس که زه ته منفي کوم نو مالا منفي کیږي که چې زه تقسیم کوم تقسیمیږي که چې د ضرب نو ضربیږي یعنی فیصله څوک کوي دلته اپریټر کوي چې دا به څه کیږي دا دوه دا د کار کوم موږ ویلو چې مثلا یو فقط یا A راځي یا B راځي ته دلته OPR 3 لیکلی دي زه پوهېږم بعضې خلک ولې کنفیوز کېږي دا خو ویریبل دی ویریبل داخل کې چې قیمت د هغه به څه شی وي لکه داسې دا یې قیمت دی دا خو ویریبل د ویریبل نوم غټ هم کېدلی شي داسې دا خو فرق نه کوي دا خو قیمت نه دی موږ د قیمت خبره کوو چې قیمت به یو حرف وي نه د ویریبل نوم نو بیا خو داسې خبره شوه چې انټیجر کې A ذخیره شو نه په A کې به یو عدد ذخیره کېږي یعنی ډیټا ټایپ ویریبل ته دا وایي چې ته به یو عدد ذخیره کوې هغه عدد قیمت دی زموږ صحیح ده او هغه قیمت زه رن ټایم کې ورکوم کلکولیټر نه جوړو کلکولیشن کوو څلور عملیې پوره کلکولیټر جوړول همداسې همدا یې بیس دی همداسې جوړېږي صحیح ده همدا یې بیس ده کلیر نو موږ څلور عملیې چې وکړو همدا څلور عملیې ډېر استعمالېږي نور څه واړې ته او پنځه عملیې به وکړئ تاسو ماډیولس به هم وکړئ باقي مانده صحیح شو تاب جفت عمر کې معلوم کو مشکل نشته کلیر ګورئ سوال کوئ ښه انټ A او B کې زه یو قیمت ذخیره کوم بغیر له اشارې نه صحیح شو او په او پی آر د او پی آر وجیله چې ذخیره مې کنیم د او پی آر یا کریکٹر آیا ما خوب کردیم در اینجا که کریکٹر ذخیره کردیم؟ نه بلکه چی شده در اینجا؟ در رن تایم است بالکل در رن تایم است تو موبایل مصروف شدی صحیح جواب ندادی همیشه صحیح جواب میدی تو مشکل نیست پیک تا کار کلیر A قیمت رن ټایم کې انټیجر ده یو عدد به او پی آر یو کرے یو علامه به چې په او پی آر کې به ذخیره کیږي یو علامه او B کې به قیمت خپل خوښې نوم ولیکئ بالکل شی ولیکم علامه ولیکم علامه it's joke apart پوهېږي سړی که نه دا علامه به ولیکو مشکل نشته هلته ولیکم قیمت یک قیمت دو داسې مو ولیکئ مشکل نشته همداسې صحیح ده دا خو دا به څنګه کوې دا به علامه ته بدلئ استاد د څلور عملیات چې په بل شي کار نه کوي که نه دلته به څنګه اپریټرو کې یعنې غیر د منفي جمع ځار تقسیم څخه بل شي کولی شئ ګوره هغه اپریټرونه تا په شرطونو کې چې استعمال کړل هغې ځان ته کار کوو پوه شوې او بل ماډیولس ده صحیح شو ماډیولس او مثال 5 په 2 تقسیم که څو پاتې کېږي باقي څو پاتې کېږي یو ولې دوه پوره نه تقسیمېږي که نه دوه نیمه کې راتلی نه شي مثال 5 قلمونه دي دوه مې دې ته ورکړل دوه هغې ته څو پاتې شول ما سره یو باقي پاتې شو هغه هم ته کولی شي هغه کوو فلحال که په دې پوه شوې په هغې په خپله پوهېږئ ګورئ ما قیمتونه ورکړل دوه قیمتونه یو اپریټر مې ورکړ اوس سویچ کار دا دی سویچ چې دغه علامه چې زه ورته لیکم په رن ټایم کې دا د خپل کیس سره چک کړي چې کومه رقم علامه ده اوس به زه راځم داسې به ورته وایم او پی یا علامه صحیح نو ته د علامې په اساس باندې فیصله وکړه څنګه سویچ وایي چې زه د دې علامې قیمت چې ده هغه جمع منفي ضرب تقسیم هغه د خپل د کیس د علامې سره څه کوم مقایسه کوم اوس جمع علامه خو یو کرکټر ده که نه دلته به چې ته خپله لیکې نو په سنګل کوټیشن کې به یې لیکې ولې کرکټر ده یو علامه ده هغه هم یو علامه شوه چې ته رن ټایم کې لیکې د دې هم یوې علامې سره د کیس هم د یوې علامې سره به ته مقایسه کوې یہ علامت وہ علامت نیست که دی ذخیره شاید ذخیره شوه یا نشوه که نه جداست صرف کیس اینا مشخص کرده یعنی سویچ میگه که اینمی علامتی که شما نشته میکنین او معلوم نیست او را ما اول با کیس مقایسه میکنم به این شکل است اگر علامت د علامه کیس اینمی علامت آمد ما چی میگم برش ما میگم که باز قیمت A جمع B رکن
A او B څنګه کا جمع کا پرنٹ کا او ختم یې بیو کړی ډبل کوټیشن نه لیکم ولې پیغام نه دی زه د A او د B عملیه چې اجرا شي هغه جواب یې غواړم که زه ډبل کوټیشن کې ونیسم بیا څه کېږي بیا به A جمع B په خپله درته ښیي تا ته دا خو یو اپریشن ده که نه یو عملیه ده دا به زه نه ښیم بریک خلاص صحیح شو همداسې دلته منفي لاندې ضرب تقسیم دلته به A منفي B کېږي لاندې که چېرته ته ضرب علامه دې ورکړه دلته ضرب بیا به A ضرب B کېږي که چېرته بیا بل علامه د منفي ورکړه نو A منفي B به کېږي A تقسیم B به کېږي داسې پوه شوئ پوه نه شوئ او ډیفالټ مطلب که چا داسې علامه ولیکله داسې ولیکل چې A ته قیمت ورکړه 50 50 یو لیکل یو لیکل کوېسچن مارک یو لیکل 50 کوېسچن مارک څه معنا لري غلطي که نه نو داسې نه چې هغه دا هم ولیکي او ته ورته وایې چې جمع شول ستا پروګرام باید ورته ووایي چې رانګ اپریټر څه شی رانګ اپریټر غلط اپریټر دی ولیکه داسې اپریټر موږ نه لرو پوه شوئ دا خو یو دانه شو که نه داسې به د منفي لپاره هم لګوې د جمع ضرب دا دې ته وګورې خپله پوهېږئ نو اوس راځم دلته کمپایل کوم رن به کو ساده غلطي وشو غلطي وښودله نشته غلطي کوم ایرر یې رانه که ماته صحیح که ایرر ولته ماته ښوده اوس ګوره ویلیو 1 ماته وایي دا دلته ولاړ دی اوس دلته ولاړ دی اوس A ویریبل شته که نه پاس هغې لپاره رن ټایم قیمت غواړي زه قیمت ورکوم 50 انټر دلته راغی اوس ماته وایي انټر اپریټر دلته م ورته ولیکه انټر علامه ولیکه علامه کې اوس علامه غواړي مانه زه لیکم جمع انټر اوس دلته راغی سیکنډ ویډیو اوس ګورئ فلحال سویچ ته خبره نه ده تللې زه قیمتونه کوم 10 څنګه چې انټر وکړم څه کېږي انټر سره سویچ راځي د خپل تجزیه کوي که نه دا سویچ تحریر تجزیه ورکوي او بالکل ګوري د خپل هر یو کیس سره ګوري د علامې اپریټر ګوري ښه ولې موږ A B نه ورته وایو چې دلته د A B وګوره چې A B کې څه لیکلي فیصله عملیه څوک چا په اساس اجرا کېږي د علامې په اساس د اپریټر په اساس اجرا کېږي چې کله انټر وکړم سویچ راځي ګوري چې دغه علامه کې تا څه شی لیکلي دا مقایسه کوي د دې کیس سره چې جمع ده او A B جمع کوي درته ښیي پوه شوئ انټر اتیا جواب یې درته درکړه یعنې 50 جمع 150 شول اتیا صحیح شو ګورئ پیغام ما نه ده لیکلی ورسره پیغام ولیکئ مشکل نشته پیغام ولیکئ ته پیغام ولیکئ دغه ځای کې انزرشن اپریټر جدا یې کړئ ځکه هغه عملیه ده یوه ویریبلز دی ډبل کوټیشن کې نه نیول کېږي ورته ولیکه چې A پلس B A پلس B دا پیغام دی ښه A پلس B از ایکول ټو A پلس B دا به عملیه اجرا شي دا خو پیغام شو دا اصل عملیه ده چې دې ځواب به درته ښکاره کوي د پیغام سره به څه راشي دا به راشي داسې ورته ولیکم چې ټوټل of A plus B مساوي دی A جمع B چې جمع شي دا به نه درته ښیي A جمع B د دې قیمت به درته ښیي چې مجموعه د A او د B ده دغه عملیه کله اجرا کېږي چې کله علامه کې تا دغه علامه لیکلې وي خلاص اوس راځم دلته کمپایل اینډ رن زه بیا عدد ورکوم دا ورته لیکم چې 10000 انټر جمع انټر 4000 انټر total of A plus B is equal to 34,000 دا 34,000 د دې په وجه راځي او دې نه مخکې دا به پیغام شو زه راځم یو داسې علامه ورکوم بل علامه ورکوم آیا بل علامې لپاره موږ کیس لرو نه لرو که نه نو خبره به چېرته ځي رانګ اپریټر ته هغه که صحیح مو لیکې ته ځکه کوم بل د منفي ضرب تقسیم لپاره تا کوم هغه نه دی ورکړی زه ورته 6000 تقسیم انټر تا ته اجازه درکوي ویې لیکه چې انټر وکړې هلته خو کیس کې نشته که نه دا ته ډایرکټ ځي چېرته رانګ اپریټر ولې د دې لپاره تا پروګرام نه لیکلی دغه اپریټر یو معنا لري خو په هغه وخت کې چې په کیس کې ورته ووایه دې ته به ځان ته کیس لیکلی اوس پوه شوئ که نه دلته به ځان ته څه کوې دا به کاپي کوې داسې کاپي دلته به دا په یوه کیس کې ولیکو د اینډ څخه استفاده وکړو څنګه په یوه کیس کې ولیکو مثبت منفي تقسیم نه که نه وګوره منځ کې اینډ ورکړو نه دلته اینډ نه لګېږي ښه دلته اینډ نه لګېږي پوه شوئ یو کیس یو وخت کې ته یوه علامه لیکې اوله خبره دا ده پوه شوئ که نه داسې به کېږي ښه نو خبره دا ده زه یو وخت کې یوه عملیه اجرا کوم هغه هم ځان راته صحیح شو نو خبره دا ده که چېرته اوس بله علامه زه لیکم منفي نو A منفي به شي
A منفي B ته ورته ولیکئ چې A منفي B. صحیح شو. اوس که چېرته ته علامه د جمع دې ولیکله نو دا به اجرا کېږي خلاص مخکې نه ځي نو کېدای شي ته منفي علامه ولیکې یو عدد د بل نه منفي کې نو هلته چې منفي ته ولیکې یو عدد دې ولیکه مثال داسې اگر ما بیایم در اینجا یک عملیه منفی را اجرا میکنیم 4000 منفی انتر 300 انتر آل علامت منفی است در اینجا کیس برای موجود بود این میره اجرا نکرد این خو اشتباه است علامت منفی نبود منفی است جمع نیست منفی بود این میره اکزیکیوت کرد والا جمع کرد جمع کرد منفی سلوڑ دو اجرا کی مطلب کیسا ها تاسو شی ولیدل دا منفي ده خو درې څخه دا کنسل صحیح نه منفي نه معلومیږي بس له 3000 منفي کړي وز بیا هم غلط شو 3000 پاتې ساده 4000 دی ورو 4000 نه 300 منفي شول استاد صحیح نه صحیح نو ما خو ویل نه غلط تاسو هغه وکړه کټیسیزم وسال ته بریک ته چې بریک نه مخته نه ځي کومه دی بریک یو دقیقه بریک داده هغه معنی سوال وکړه صحیح است ما گفتم که از بریک پیش نمیره خب کیس که اشتباه شد باز مجبور است اینجا هیچ نمیآید اینجا مستقیم میآید ایره چک میکنه ایره که اجرا کرد باز بریک اجرا میشه یعنی که صحیح شد باز نیاز به این است که پیش بره همینجا استاپ میشه پوښوس مثال تا علامه د جمع ولیکله نو جمع لپاره خو دغه اکزیکیوټ شو کنه نو بیا دې مخکې نه ځي چې کله غلط شو بیا خو ډایرکټ دلته هېڅ راځي نه دلته ځي ته ډایرکټ بل کیس ته راځي استاد سوچ یوازې د علامه په ارتباط لري خلاص نه سوچ دومره کارونه کوي چې تاسو فکر نشي کولی خو هغه بیا هغه لیول باندې تاسو زده کوئ چې کله راغلی مثال زه د فیسبوک یو مثال درکړم فیسبوک کې دا استعمالیدلی شي در فیسبوک شما یک بجای عکس یک ویدیو را اپلود کنین قبول میکنه؟ میشه آفرین فیسبوک صحیح چیز نکنین بجای پروفایل پکچرتان یک ویدیو را انتخاب کنین موتور عکس سرچ کنم ویدیو پای leave him he will prove it فهمیدین؟ و تان چی میگه که سایز زیاد است و این قسمی از درست نیست استاد باز در پروفایل پکچر هم سیاه میاد داخل پروفایل که پس هم ویدیو رو باید نشان میده خب ما ندیدیم تاره که بجای عکس ویدیو بیاید صحیح است اپلود شد ما ندیدیم شاید حالش بوده باشه اگر ما خود ما یک سافتور داشته باشم این کار هیچ وقت نمیکنم و تا مثلا شما یک وبسایت دارین در پانتون صحیح است شما گفتین که عکس اپلود بالا کن شما بجای عکس 30 GB ویدیو را دانلود اپلود کردین برایش رایی کردین که ما بگی خب سرور زود داون میشه و 30 GB کلش جای نداره داون اشتباه نیست یا بجای عکس وایرس روان کردین و قبول داره قبول میکنه باید قبول کنه نه خیر یا بجای فایل PDF شما داکومنت روان کردین سفارت ها اکثرا شما چیز روان کنین بایتان میگه PDF روان کن نه ورد یا ورد روان کن نه PDF با همون ساعت بایتان میگه اینا ما میگیم ولیدیشنز حالا اگر ما بیم در یک وبسایت تو میگیم که سه نوع عکس ها را اجازه میدی JPG PNG GIF بدون از سه اینمی کلشان در کیس نوشته میشه سه کیس برش داده میشه JPG دا قسمونه دی عکسونو ها دا قسمونه دی ها JPG صحیح ده PNG GIF دا قسمونه دی JPG د انسانانو عکسونه او د مختلفو د صحیح شیان لکه دا پروډکټس چې دي راوټر سویچ دا شیان چې د عکسونه ښکاره کول لپاره ښه کیفیت کې راځي هغه عکسونو ته JPG وایي PNG او GIF یا د حرکتي چې حرکت ولري عکسونه بعضیونه کې کفتر هغه حرکت کوي کنه بعضی کې کارتونی عکسونه صحیح ده هغه د موږ دا قسمونه استعمالو نو ته مثال کېدل شي فیسبوک کې ته یو غټ عکس اپلوډ کا غټ عکس درته وایي کور فوټو لپاره درته سایز هم اجازه نه درکوي سایز زیات ده اجازه نه درکوي دا ټول موږ کولی شو دلته د سویچ نه هغسې یو برداشت وکړو چې یو سویچ د دې لپاره استعمالېدلی شي خو هغه په همغه لیول باندې دی دا که چې موږ کیسونه هر څومره ډېر ولیکو علامې او اضافه کو دا مشکلات نه هیڅ مشکل نه اصلي مطلب په کنسول کې دی چې موږ کنسول ته کوم علامه آفرین
اس مشکل نه پیدا کوي ها ځکه کمپایلر پوهیږي چې دا غلط بیخي داخليږي نه ورته کوم چې صحیح هغه پسې ګرځي کنسول کې چې کوم پرې کې چې سل نمبر باندې صحیح مستقیم هغه ته ورځي دا ټول پرېږدي نور د سینه دا چې دا کیس هم ګوري غلط هم د بیا هم راشي دام وګوري نه ډایرکټ دې ته ګوري جمع شته هم دا کار شو خلاص مخکې نه ځي پوه شوئ که نه ورباندې کلیر دا کارونه به تاسو په خپله وکئ نه دا خو ډېر انټرسټینګ دی ډېر اسانه دی ریلی ګورې بیا در تشریح کوم زه په جمع باندې نه پوهېږم نو ما ته یو پروګرام تاسو باید ولیکئ دا د اوم لیکه زه یو قیمت ورکوم زه بی نه پیژنم تاسو ما ته وایئ چې یو قیمت چې ته ورکوې هغه باید حافظه کې ځای ونیسي هغې لپاره ما درته ټاکلی ته به په کې قیمت ورکوې دا د استاده که چیرې د سویچ څخه هېڅ کار وانه خلو په دې عمل بیا د اف ایلز نه استفاده وکړئ د دې نه استفاده وکړئ د دې نه دا هم کولی شي خو دا ډېر استعمال لري ښه دا ډېر استعمال لري که چیرې زموږ علامه صحیح کرکټ علاوه که چیرې ایلز بیا بالکل اوس دا نور دوه ما تاسو ته ګوره ا ته قیمت ورکړه کس ا ته قیمت ورکړه بي ته علامه یې ورکړه بی ته قیمت ورکړه اوس سوچ څه شی کوي د صفات اساس فیصله کوي چې او بی جمع کی منفي کی ضرب کی تقسیم کی نو کیس کې ورته ویلي که چیرته د علامه ګور علامه ته لیکل شوی په سوچ کې نو سوچ دغه علامه اپریټر اخلي د دې قیمت د خپل د کیس قیمت سره مقایسه کوي چې په دې کې قیمت دا یو لیکل شوی دا رقم نه کدا رقم نه نو دا پیغام سره a + b کا جمع کا دواړه قیمتونه ساته یو ځل د اف په طریقه کار اف مثال ورکم او درته وکړم ګوره اف مثال کې امدا پروګرام به وي صرف د سوچ پر ځای باندې وڅ استعمال شي اف ایلز استعمال شي صحیح شو زبر رقم کامنٹ دلته براشه یو دا کنه وزیر کم ډیلیټ اس طریقے اف ایلز انجام میں تے میں نے مشکل نیست اف بین اف علامہ مساوی است و سنگل کوٹیشن و علامت جمع باز مستقیم همون چیز سی آوت total of a plus b injection operator a plus b is equal to a plus b خلاص دنجا بريك نيس چرا بجای بريك اینمی قوسا هستن بیرون از اینا میره باز اونجا بريك بود باز کیس دنجا باز از شرط چی است اینمی قوسا هستن اگر اینمی علامت بود اینمی د بین قوس هر چیز کس ایره اجرا میکنه اگر نه پیش میره else if تاسو دواره به من ټول پروګرام ولیکئ سره سویچ ورته د قوس ټول پیس ریکورډ نه هغه قانون هم دسی دا بیسیک سټرکچر مې هغه رولز هم دسی دي سینټیکس رولز پوه شئ هغه یو باډي لري په عموم کې سویچ باډي لري خپل صحیح ده زه به راشم دلته سی آوټ ته ولیکم چې بیا ورته لیکه total of a minus b is equal دا پیغام شو بیا a minus b خلاص دا ضرب تقسیم داسې مختصر همداسې مخکې دی او آخر کې به الزو لګا کېدای شي د جمع منفي ضرب تقسیم یا باقي ماده نه علاوه څوک یو اپریټر ولیکي چې شل سوالیه علامه شل لکه چې ولیکل بیا به الز ته ځي آخر کې به چېرته راشي الز او په سوچ کې څه شی ول د الز پر ځای باندې ډیفالټ و صحیح نو الز کې شرط ته ضرورت نشته ورته ولیکئ چې رانګ اپریټر رن به کو کمپایلر رن به کو دسی اوس دوا اپریشنز موږ اجرا کولای شو صحیح د لیکم 40000 انټر منفي 50 انټر total of a plus b is equal to 35000 کلیر یعنی دا اجرا شو دا شرط صحیح شو دلته نه لاړه دا شرط غلط شو پس علامه کې چې دا جمع علامه نه و په علامه کې د منفي علامه ده نو دا به ایگزیکیوټ کیږي clear so I think it's enough for today so your assignment is you will perform 5 operations minus no subtraction addition multiplication division modulus